د حمزه بابا یو دیرشم تلین دی او مشرانو په ډېرې زیاتې ګټورې خبرې وکړې راغلي یو خو د هغه په فن خو خبر وشو خو د هغه متعلق چې زما دلته کوم رایه ده نو هغه دا ده چونکې مزار هم جوړ دی لایبرري هم جوړه ده د کمپلیکس لپاره غوښتنې هم وشوې یا د رحمان د حمزه بابا په نوم باندې داسې چیر سازول یا ادارې په خپل دی خو چونکې د آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی د اے آی نو پکار دا چې د حمزه بابا په نوم باندې یو داسې ویب سایټ جوړ شي چې هغې ته د حمزه بابا ټول چې څومره هم مواد دي هغه اپلوډ شي. دلته ستونزه دا ده چې دلته کې د حمزه بابا کورنۍ په خپلو کې سره نالګي ده نو چې کله د حمزه بابا کم مواد چاپیږي هم چونکې د پریس زمانه نه ده خو چې کله د حمزه بابا کم مواد چاپیږي نو هغې باندې د کاپی رایټ مسله راځي او هغې سره جنګ جوړیږي یا نور څه مسله کیږي نو حمزه بابا د دې خیبریت یا د دې پښتونیت نه سیوا نړیوالیت ته بوزو د نړیوالیت دپاره یعنې هغه چې موږ انټرنیشنل کوو نو هغه به موږ نورو ژبو ته اړوو هغه به موږ انټرنیټ ته اوپن ورکوو چې د هغه مواد هر ځای کې هر چا ته اویلیبلي مثال دلته که د کارل مارکس دلته کې د سارتر دلته کې د نورو فلسفیانو یا د نورو ژبو د مغربي شاعرانو مواد ترجمه کیږي یا چاپیږي نو د هغو نوسي یا د هغې کورنۍ د هلته نه چاته هم سوال جواب نه کوي چې دا د کاپی رایټ اصول دي یا دا مه کوئ نو زما خپله دغه رایه ده چې د حمزه بابا آزاد کړي شي د هغه مواد اوپن کړي شي او ټولې دنیا ته ورکړي شي. ډېره مننه.